ته او دی خو سره برابر سوی نو دی خو هیڅ نه لري سیدي، نه تاریخ لري، د نه داسې شهکاري کړي ده، نه امپراتور لري، نه دی خو هیڅ نه لري. غواړي چې ستاسو هم دغه ټول شیان واخلي چې په دا جګړه کې تاسو سره ځان برابر کړي چې بیا دی لږ برلاسي اوسي. بیا یې پلان څه و؟ اول خو د دوی پلان جنګ و سیدي، او دا جنګ ته څنګه دوی زمینه سازي وکړه چې دا جنګ د پښتون او د تاجک په نوم واقع کړي. دوی چې له پنجشیره ووتل اول ورځې پر پنجشیر بحث وکړو سیدي. شب دی په یاد دا خلک وویل که کس پنجشیر داخل شدن نمیتونه سیس. په 3 ساعته کې طالبان داخل سخن نسو چې د دوی مذاکرات ناکام سو سیدي. اوس ما پوښتنه دا ده که واقعا خلک د احمد شاه مسعود د زوی سره دی او دوی وایي چې د تاجک زه استازولي کوم، په دغه ورځ چې طالبان پنجشیر ته ننوتل 1500 پنجشیري ځوانانو خو به د احمد مسعود لپاره ځان وژلي وای. زه 1500 نه 50 خو به وژلي وای. اوس 50 نیم بلاسي 15 خو باید وژل سوی وای. نه 2 کسه وژل سو، یو فهیم دشتي شهید خدای دی وبخښي، یو د امرالله صالح ورور هغه د خدای وبخښي. دا په مخامخ جګړه کې نه، دا جنرال جرات دغه د عیسی یو سپای دی چې په پنجشیر کې دی، دا هغه په توکیه ووژل. نو پنجشیر استاسو په 0 تلفات ونیول، په 0 او تا ټول مهمات عملته وړي وو. د دغه جنګ نه مخکې سیب خانه زه 20 ورځې په قندار کې وم سیدي. ما په دغه وخت کې نوی واده کړی و انډیواله، میرمن مې راته ویل چې ما ځکه هغه جنګ ما ورته ویل زه په دا 20 ورځې ولکه ما سره میرمن خبرې کړي. دا 20 ورځې په دغه ول مزه زه ته نه یم کور کې، مال د مور کره ولاړ سه زه ځم قندار ته. په قندار کې موږ سیب خانه داسې جنګ سره مخامخ سو. زه و موین ارشد و دغه والی و ته پوهېږې دا خطونه دا رقم سو چې موږ پر سړکانو سره ځغستل، د کندهار پر سړکانو نه دی، دا رقم سره ځغستل سنګرونه نیول، موټران پاتې سو راڅخه، نور موږ په موټرو کې تللي وو قطار، نور جنګ شو سو موټر د دې نوبت نه و چې موږ موټران راکاټ کړو. دغه موین ارشد ګوره سپین سړی و، دغسې منډې وهل چې دا دښمن خواته ولاړ سي چې روحیه ورکړي، چې داسې نه چې ځوانان روحیه کمزوري سي. تر دغه حاله پورې ګوره او په دغه جنګ کې دا هم باید ووایم زموږ سره 15 پنجشیري ځوانان هم تللي وو، داسې په نره وجنګېدل، په نره وجنګېدل په دغه قندار کې د پنجشیر ځوانان او ډیر ښه وجنګېدل هلته سیدي. د دغه در مخه موږ هلته جنګ وکړي او ډیر تلفات مو ورکړي. ګوره په 2-3 ساعته کې موږ په لسګونه انسانانو تلفات ورکړي هلته، خو په دغه پنجشیر کې جګړه شروع سو سیدي، یو کس د تلفات نه دی ورکړي. دا یو دوهم دغسې ووتلې وروره وتښتېدلې، تا وویل چې زه وطن نه پرېږدم سیدي. وروسته چې دی ووتی د احمدشاه مسعود زوی موږ ویلې چې چیرې دی، ول دی په غرونو کې دی. 3 ورځې معلوم سو چې په کولاب کې دی، د کولاب وروسته رالي فرانسې ته. اوس د فرانسه کې 15000 کیلومتره لرې دی، دی وایي چې موږ مقاومت کوو. تو خدای مقاومت 15000 کیلومتره لرې څخه کېږي. نو که ته وایې چې پنجشیري دې ووژل سي، جنګ دې وکړي، زه هم د طالب په مقابل کې جنګ وکړي، زه څنګه جنګ غواړم نصیب خانه؟ زه داسې جنګ غواړم چې زه د خپله په افغانستان کې حضور لرم، دونه لوی بریتونه مې پرېښي دي، ما د ټوپک راخیستي، که زه په مخ خط کې نه یم د شا په خط کې خو یم. اوس زه په امریکې کې ناست یم، زه د غریب زوی ته وایم چې بچیه نرسه ته جنګ وکړه د طالب په مقابل کې، ما ته ازادي وګټه چې زه بیرته راسم، بیا زه غلا شروع کړم، بیا زه قاچاق وکړم، بیا زه بېشرفیانې بېناموسیانې وکړم، ته زما لپاره ځان ووژنه. ښه دا سړی ووتی کولاب ته وروره، پاته هم نه سو، خپل د پلار قبر یې ونه ساتل، دغه وروسته ولاړې فرانسې ته. د دوی برنامه چیش سو، دوی ویل چې دې لپاره چې سروزګري وکړو او د خلکو احساسات راوپړوو، د قصه به د پښتون د تاجک ترمنځ کوو چې دا جنجال جوړ سي. او که تاسو په یاد وي تېر 3 کلونو کې دوی همدا کول سیدي چې پښتون از پښتون طالب از کل پښتون طالب، او موږ دلته به غواړي ورته وایي چې وسړی پښتون طالب نیست. جنگی که ما در قندار کردیم سیست، جنگی که ما در قندار کردیم در مقابل طالب در هیچ ولایتش ما نکردیم. شمال خود 5 دقیقه خود کرد کل ولایتاش. په هلمند کې ته باور وکړه سیب خانه، په دغه هلمند کې دا پښتانه ځوانان هلمندیان سیدي، ته پوهېږې موږ قبرونه ځای نه وه زموږ د عسکرو لپاره، دغونه زموږ شهیدان وو، په خدای کې موږ هدیرې درلودل. په یو پوسته باندې حمله وسو، 11 کسان وو که 10 کسان وو، 9 یې ورته ووژل، شهیدان یې کړل. دغه طالبانو 200-300 کسان ته راغلي وو. دا یو ځوان پاتې و، هغه ته ول تسلیم سه. دا ځوان ورته وویل نو زه تا ته د هلمند نه معلومېږم چې تسلیم سم، مړ مې کړې، او اخر یې مو وژل. تر دغه غیرته پورې وسړی، دغه غیرت نور څوک کوي؟ جنګ خو د طالب په مقابل کې پښتنو کړی دی، نور قومونو خو جنګ نه دی کړی. په هغه اوله دوره کې یو ملا دادالله راغلی، دا ګرد تر کولابه وسکلاوه، ګرده یو ملا دادالله د خط قمندان، داسې نه چې ډېر ستر چې شو د خط قمندان وراله لورور د ګرده ملیشه وته یو ځای و. د دوی خو غیرت موږ ته معلوم دی، زموږ هم د دوی ته معلوم دی. وروره پښتون طالب نه دی، پښتون د طالب دشمن دی، ځکه پښتون په دې پوهېږي چې که موږ د طالب پر لاره ولاړ سو پښتون تباه کړي. دغه شی پاکستان غواړي، دغه شی ایران غواړي چې پښتون باید افراطي سي. موږ وایو چې نه، پښتون باید تعلیم وکړي، پښتون باید پرمختګ وکړي، پښتون د خپل غیرت هم وپالي. خدای نخواسته موږ دا نه وایو چې بېحیایي اوسي، نه، موږ پر غیرت او خپل پر حیا او خپل پر ناموس باندې سر ورکوو، سرونه وهو، په دې کې موږ خبره نه لرو. نو دوی دا خبره انډیواله د پښتو د فارسي کړل چې دا احساسات د فارسیوانانو وپاري. بیا د دې مقابل کې خو طبعا پښتانه هم چې ګوري چې زما قوم د توهین کېږي، دوی خو هم احساسات کوي چې اوس ټول ستا په رقم دا شعور نه لري چې وروره پوه شي چې دا قضیه د څنګه موضوع ده. دا پلان یې ناکام شول. وروره دوی هر څه کوشش وکړي چې دا قصه د تاجکو د پښتون کې دا خلک اوس یې چې شي وکړي، اوس یې یوه ډله د ښځو مخته کړې ده.
نارینه خو نه سوی کولای. اوس یو ډله د ښځو مخته کړې ده چې تاسو ورسئ پر دوی باندې حملې وکړئ، مختلف شیان نړیوال ته ووایي، ځکه نړیوال خو ښځو ته ډېر غوږ نیسي. صحیح دی. دلته خو په د امریکا او دا شیانو کې یو متل دی، وایي اول د ښځو حقوق دی، بیا د ماشومانو حقوق دی، بیا د سپیانو حقوق دی، بیا د سړو حقوق دی. دلته سړي په اخر لیول کې دي. صحیح. دلته ډېر ځپل سوی دی. نو دلته دوی په دې پوهېږي، دغه دي چې وروره ګوري چې خطونه ورته واستي چې بایکاټ کوي بایکاټ کوي بایکاټ کوي. بیا یوه ښځه یې مخته کړه. صحیح دی. هغه ښځې سره څه وسو؟ دوی ورته وویل چې ته د پیام ورکړه. په دغه شپه باندې مختلف ادرسونه دې ښځې ته یې اخطارونه ورکړل، همدغو خلکو چې په یو اتاق کې سره ناست دي، مختلف نمبرونه. او دا وایي چې زما نمبرو ته خلک اخطار ورکړل. اوس ستا نمبر خلک د کومه کړل؟ صحیح دی. د اروپا څخه ما ته اخطار راغلل، د امریکې څخه، د افغانستان څخه. اوس ستا نمبر موږ د کومه کو چې تا ته اخطارونه در واستو؟ اکاونټ هم نه وایي، نمبر وایي. صحیح دی. زه د اخطار په یوه شپه کې دا پیام ورکړی نه د 200 کسانو ولک هغه پیام لیدلی و، ځکه دا خو اډینس نه درلوده. اوس نو 200 کسان لیدلی، 2000 کسانو بیا اخطار ورکړی دی. دا ګرده دوی قصدن دا وکړي چې دا رقم پښتانه بدنامه کړي چې والا دوی خو ځنستیز دی، دا خو د ښځو مخالف دی. بله خبر یې دا و چې د ښځو په مقابل کې خو موږ څه نه سو ویلی. صحیح دی. اوس که د ښځو په مقابل کې څه ووایي، دستي هغه د ښځو کارت پلی کړي ویکټم چې والا او ته ځنستیز یې، ته د ښځو مقابل کې. او زموږ غیرت او ننګ هم د اجازه نه کوي شي سره زه څه زور وکړم. صحیح دی. جنجال نه سو ورسره کولی، نه یې ته کولی سې، نه یې زه په ځان کې د جرات وینم زه د ښځو سره جنجال وکړم. نو دا یې مخته کړل. اوس نو تاسو وګورئ، یوه ښځه چې قاچاقبره ده. صحیح دی. یوه ښځه په بدخشان وکیله ده، نوم یې نه اخلم، قاچاقبره و. ما ته مخکې د ملي امنیت یو ملګري زنګ راته وویل، یو تاجک دی، دا ښځه هم تاجکه ده. صحیح دی. ما ته یې وویل بیادر همیگه قوم وقت بحث وطن که آمد، ما در میکسی قوم چیز نیست بیادر، ما باید بحث وطن کنیم. ولی ما در میجد امنیت ملی کار کردیم، این امیر حالا ما بر ثبوت میکنم که نمیزم قاچاق میکرد. ما ورته زه خبریم او زه خبرم مخکې، خو په دلایل او منطق نه وم خبر چې څه قصه ده. ما ورته تو میره بگم وای در 2007-8 طالبا در بدخشان ظهور پیدا کردن و اوجا گپی شد امی وکیلا بیا که ما باید، و مو طالبان ساختگی بود، امی وکیلا جور کردن که ما باید پلیس محلی بگیریم، هر وکیل بخواد و ما پلیس محلی بتیم. داخل بلال لنگیواله امنیت ملی نه پلیس محلی واخصل دغه شزه چې زموږ قاچاقبر د چنن وای خط یاستولې د انګلستان پارلمان ته چې دا باید کرکټ ټیم بند سي او زه د حقوقو د شزه د حقوق مدافعم. دغه شزه 200 کسان اخیستې د ورور سره د امنیت ملی نه. دا الته د معادن او د مواد مخدر قاچاق دغه 200 کسانو معاش آشه بدل آشه او مهمات دا بیرته طالب ته ورکی چې ته په ما کار ملره دلار په قاچاق په ما متړه. صحیح دی. دا نو روان دي دا خبره تر ډیره وخته پورې. په منځ کې طالبانو داسې کړی دی چې نور خو د پیسې موږ ته کفایت نه کړي، دا خو ډیر لږ پیسې ده، 15 میلیون افغانۍ کړي او تاسو په میلیونونه ډالر وړئ. د دوی د کور یو کس اختطاف کوي او دوی ته پیام رسي چې یا موږ په قاچاق او پیسو کې به د ډالرو کې در سره شریک یو یا ډالر موږ در باندې تړو. صحیح دی. دوی اول چې نه موږ ګټه نه درکو. وروسته کله چې دوی خپل خارجي بادارانو څخه دغه د امنیت ملي ملګري ما ټول چې د هیوادونو نمونه ماخله خو زه درته واخلم وایي چې تاوان درته ونه کړي. په دې کې د خلیج کسان ول، په دې کې د استرالیا کسان ول، د انټرنیشنل قاچاقبران، په دې کې د انګلستان و، په دې کې و د بل ځای راته وویل. دغه 3 هیوادونه دی وروره چې ورسره په تماس کې هغو قاچاقبران ورته وویل چې نه دغه شی ته وویل ول زموږ هدف دا دی چې موږ ډیل وکړو، زموږ د قاچاقبرانو مهارت دا نه دی چې موږ جنجالونه جوړ کړو، زموږ مهارت دا دی چې جنجالونه ختم کړو چې دا مواد ورسیږي طالبان شریک کړي. دغه شزه طالبان د ځان سره په دې موادو کې شریک کړل. هم دغه و چې راغلل ګوره په قطر کې وویل، د قطر په کنفرانس کې وویل چې طالبانو تغییر کړی. هم دغه شزه وویل سیری هغه ویلی وویل طالبانو وعده ورکړی چې کله موږ حاکم سو تا ته هم دغه قانون او دغه قراردادونه او دغه قاچاق تا ته در پریشتو. کله چې دوی حاکمان سول دوی خو هم دا و چې د قاچاق به موږ ترقی بدخشان طالبانو ورته ویل په لغت ویل ولا اوس خو موږ واک نه لرو، واک ګرده د قندار دی قاچاق نس کولای. بیرته دوی د طالبان ضد سو ځکه د قاچاق کې لاس نه جوړ. هم دغه شزه ته باور وکوس ویل مشنه دی ځواني پیغلې براوستل د بدخشان. سیدی ډیر مظلوم په یو نوم بل نوم د پروژګری لپاره د سیاسي امتیازګری لپاره پر هغه باندې بدن فروشي او تنفروشي کول. دغه شزه نن راضي وای چې زه د افغانانو شزو نماینده یم او زه د افغانانو دفاع کوم. بود خدای روی دی. اوس خو سړی زړه اور وختي د افغان شزه خو یادی خدا خو ما واست مور خور میرمن لور دغه افغان شزه دی. دغه یو شزه څنګه کېدلای شي چې راځي زما د خور مور استاسولې وکي؟ آیا دا امکان لري؟ نو دغه خلک راضي نن وای اسیب خانه چې موږ د کرکټ خلاف. صحیح دی. اوس پر دغه خلک اعتبار کیږي. دوی خو یو ور خپل امکان ورکړي. ګوره سیب خانه دا خلک چې په قدرت ول ته پوهېږي ډیپلوماتان چې څه کول. ډیپلوماتان په نور هیوادونو کې د دوی ډیپلوماتان موږ انتخاب کړل د جمعیت اسلامي. صحیح دی.
خو په زور کیسه و باجګري و دا ګډ انتخاب سو دوی دلته د جمعیت ملي اجنډا مخ ته وړل د افغانستان د منافعو په مقابل کې د خارجيان سره کار کول ځینې خارجيان چې په افغانستان ته راغلل موږ ته ویل چې تاسو ډیپلوماټان هلته د افغانستان خلاف خبرې کوي تاسو په دې خبر یاست او د خدای ری زما معاش اخلي زما ډوډۍ خوري ما ستولې چې به شرفه غدار ته ورسره د افغانستان لپاره لابي وکړه چې د افغانستان په ګټه تمام شي ته دلته راځي خپل قومي اجنډا مخ ته وړي او د افغانستان توهین کوي او د افغانستان بد یادوي دې خلک موږ وزارت داخله کې شامل کړل چې پولیس بدنامه و پولیس